بسم الله الرحمن الرحیم د میټریکسونو د ضرب عملیه. لومړی موږ تاسو وایو د یو میټریکس ضرب په سکالر کې. سکالر کې مطلب څه شي؟ یو میټریکس موږ تاسو ضربو په یو عدد کې. په پوه سولې کې په نسولې لکه دلته وګوره عددي مثال ته ښه توجه وکړئ. ا یو میټریکس ده 2 منفي 4 شپږ یو صحیح ده، او سی یو سکالر یو عدد ده صحیح ده، فرض مثال 2 ده. نو اوس موږ ته وایي چې تاسو څه شي پیدا کړئ؟ 2 ا نه بلکې سی ا پیدا کړئ، یعنی سی ور سره څه شي کوي؟ ضرب کوي د ا سره. ان شاء الله واضح سوی وي، یعنی سی ا مساوي دي 2 سره ده. اوس سی څو ده؟ 2 ولیکه ضرب دی ا میټریکس څومره ده؟ 2 منفي 4 شپږ یو. په پوه سولې کې په نه سولې. ها اوس موږ تاسو راځو دا 2 عدد څه ده؟ دا 2 عدد هم په دغه عدد کې ضرب کیږي او همدارنګه په دغه عدد کې ځان ته ضرب کیږي، په دغه کې هم ضرب کیږي، او همدارنګه چې څومره عناصر دي د میټریکس په ټولو کې شي کیږي؟ ضرب کیږي. صحیح ده؟ ان شاء الله واضح سوی وي. سی ا مساوي کیږي د چی سره؟ څنګه لیکو؟ 2 ور سره ضرب، بیا شپږ 2 ور سره ضرب، بیا منفي 4 2 ور سره ضرب، بیا یو 2 ور سره ضرب، یعنی دا سکالر عدد هم ټول څه شي کوي؟ ضرب کوي. سی ا مساوي کیږي ها 2 واره 2 4 بدلته ولیکي، 3 هغه شپږ واره 2 12 بدلته ولیکي، منفي په مثبت کې منفي صحیح ده، 4 واره 2 8 او یو واره 2 نو دغه چې شي سکالر ضرب څه. په پوه سولې کې په نه سولې. ها بسم الله الرحمن الرحیم. اوس یو بل مثال ده، ښه توجه ورته وکړئ. هم وایي د ا میټریکس ده، د ا میټریکس ده 2 یو منفي یو، همدارنګه 3 او یو 0 صحیح ده، همدارنګه 4 منفي 2 او یو. دا د ا میټریکس ده. دلته توجه وکړه د بی میټریکس ده، د بی میټریکس 5 2 یو 4 5 12 شپږ یو. دا 2 میټریکسونه صحیح ده، 2 میټریکسونه راکړي دي. موږ ته وایي څه شی پیدا کړه؟ 3 ا منفي بی دا یې پیدا کړه، 3 ا منفي بی پیدا کړه صحیح ده. مطلب دې څه شی ده؟ چې 3 د ا میټریکس سره ضرب کړه، چې هر څو ځواب راسي دی نه بی منفي کړه. واضح هسه؟ ها اوس څه کوو؟ اول موږ تاسو 3 ا پیدا کوو، دغه چې کې 3 ا پیدا کوو دغه چې نو سره زو 3 ا مساوي کیږي 3، نو د 3 میټریکس څو ده؟ هغه لیکو د او بخې د ا میټریکس 2 یو منفي یو او 3 یو 0 4 منفي 2 او بل څه شي 0 ها یو دا بسی یو. اوس 3 ا مساوي کیږي دا 3 سره په 2 کې ضربو څو بسی؟ شپږ. دا 3 سره په 2 کې ضربو 9 او 3 واره 4 12 صحیح ده. دا خو بیا صحیح. ها نو دا بسی 12 یو واره 3 یو واره 3
او 3 واره -2 نو -6 او -3 0 1 په پوه سواله کې په نسبت دا درې ټولو کې ضرب کوم نو دا میټریکس موږ ته پلاس راک او 3 واره او 3 او بخې 3 دا نقطو ته باید فکر وکړئ تاسو صحیح ده موږ نه غلطي کې تاسو به ها اوس رزو 3 a -b پیدا کو یعنی د 3 a دغه لیکو دا میټریکس لیکو صحیح ده نو چې شی لیکو شپږ 9 12 بیا 3 -6 -3 0 3 منفي دغه منفي علامه مې ولیکل ها منفي بیا سیده د بي میټریکس 5 2 1 4 5 و 12 شپږ 1 پیپل سره کې پوه نه سونه ها اوس رزو 3 a -b مساوي کیږي ها دا لومړی عنصر سیدا لومړی عنصر سیدا وګوره دا لومړی عنصر نه دا لومړی عنصر منفي کوو په پوسولای ها شپږ منفي 15 9 ولر دا به ها اوس 9 یره خو اسماعیل منفي 4 صحیح ده بیا 12 منفي 12 هم څه لکه نه ها 12 منفي 12 اوس 3 منفي 2 دا وګوره دغه عنصر نام دغه عنصر کم صحیح ده بیا ورپسې دا بل عنصر سره دغه عنصر کومو دغه صحیح ده نو 3 کومو درو نه 15 کومو صحیح ده بیا منفي 6 او منفي 6 ځکه دا مثبت 6 د خدای علامه هم ورسره لیکو صحیح ده ها دا بسی منفي 6 اوس رزو منفي 3 دا وګوره دا منفي 3 ده صحیح ده دغه دا یو تکمو صحیح ده نو منفي 3 منفي 1 او دا 0 ده دا و تکمو نو 0 منفي 1 صحیح ده 0 منفي 1 بیا چې شکو د دغه دروي نه یو کومو صحیح ده نو 3 منفي 1 په فاصله نو 3 a منفي b مساوي کیږي ها دا به څه سي شپږ سي 15 لارسي یو دا دي سي یو ها د نه نه څلور لارسي 15 او د 12 نه 12 لارسي 0 د دروي نه 2 لارسي یو د دغه کې سدا د لوی عدد علامه لیکو صحیح ده نو څو بسي منفي د 15 نه 3 لارسي 2 صحیح ده منفي 2 ها اوس دا څنګه کو دواړو علامونه یو علامه راخلو عددونه جمع کو ځکه هم علامه دي صحیح ده نو دا بسي منفي 12 او دا هم علامه دي دواړو علامونه یو علامه راخلو 3 او 1 4 صحیح ده ها دغه کې سدا 0 نه او نزي چې شي کو نو منفي 2 لیکو دی له عدد علامه لیکو صحیح ده او د دروي نسي او لاړسي نو دا بسي 2 نو دا غدا 3 a منفي b جواب چې شي کو فائدہ ها بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اوس رزو د دو میټریکسونو د ضرب عملیه خو توجه ورته وکړه الته وګورئ به خیر ورسته ولیکئ د میټریکسونو د ضرب عملیه ها بسم الله الرحمن الرحیم د میټریکسونو د ضرب عملیه دا خو موړه کوي څخه دا څنګه کوخه د دو حاصل ضرب خو ورته متوجه اوسئ زه طریقه درته خایم هغه طریقې ته تاسو ګورئ به خپل هغه سره ضرب کوئ لکه وګوره فرض مثال د a یو میټریکس ده چې شی لري m کراس n لري دا مرتبه دي m ستونونه لري په پوه سواله کې په نه سواله بل
دی بی میټرکس ده دی پی کراس کیو صحیح ده مرتبه لري ها د دغه فرض مثال حاصل ضرب سره د سی میټرکس مکتب په لاس راکوي چې شي حاصل ضرب د سی میټرکس ده نو د هغوی څه شي ده د هغوی مرتبه به د څه شي نه جوړیږي د لومړي میټرکس سطرونو شمیر او د اخیری میټرکس د ستونونو شمیر سره به مساوي وي په پوهه سواله کې په نه سواله یعنی m کراس q سره به مساوي په پوهه سواله کې په نه سواله ګوره د سی میټرکس سطرونه به د ا د میټرکس له سطرونو سره مساوي وي صحیح ده او د بی د سی د میټرکس د ستونونو شمیر به د کیو د هغه د بی د میټرکس له ستونونو شمیر سره مساوي په پوه سواله کې په نه سواله یعنی د سی د حاصل ضرب چې کوم میټرکس ده د هغه مرتبه به د چی شي نه ټاکل کیږي د لومړي میټرکس د سطر او د دویم میټرکس د ستون له نه چې شي کیږي ټاکل کیږي په پوه سواله کې په نه سواله دا مهمه خبره ده باید تاسو پکې زده وي او زوس مثال درته حل کوم یعنی د څه نه ده لکه تاسو جمع عملیه وویله چې کومه لومړی عنصر به د لومړي عنصر سره جمع کوو دویم به د دویم سره جمع کوو دریم به د دریم سره جمع کوو دا خو هر څوک کولی شي ضرب بیا د دې نه جلا ده ضرب کې څنګه ضرب کیږي مکمل اوس ګوره د ا سطر څه ده ا میټرکس دا مکمل سطور به د بی د میټرکس له ستون سره ضرب دی په پوسټ لکنه نو دغه ته باید تاسو چې شی ووسه متوجه ووسه ان شاء الله په واضح سوي وي ها اوس رزو دلته خو توجه وکي لاندې یو مثال لیکلی ده ښا وای د ا میټرکس د ا میټرکس ها ها د ا میټرکس ته ما ته وای د ا میټرکس ها ودرېږه چې دوه ده درې یو او بل شي منفي دوه پنځه ها اوس د بي میټرکس سره ته وای یو منفي دوه درې منفي یو صفر دوه پنځه شپږ څلور ګورئ اوس موږ تاسو ته څه وایي ښه چې ا ضرب د بي پیدا کړي هغه ورته متوجه اوسه دا وګوره دا چې شی څه دا یو میټرکس ضرب دی اوس دلته زه تاسو ته واضح کوم دوه یو منفي دوه درې یو پنځه یو منفي دوه درې منفي یو صفر او بل شي دوه پنځه شپږ څلور دغه عناصر دي اوس رزو دلته وګوره حاصل ضرب ته ښه متوجه اوسئ لومړی به سطور راخلی په ستون کې به یې ضربوي چې شي سطور به څه شي کوي په ستون کې ضربوي خیر ده دې ته رزو چې ا ضرب د بي مساوي کېږي لکه دلته اوس وګوره ښه څه شی به کوي دا مکمل ستون به راواخلی دا سطور وبخئ دا سطور صحیح ده دا به راواخلی دلته څه شي کې به یې ضرب کړي د دغه په ستون کې به یې ضرب کړي د دویم په ستون کې سطور به په ستون کې ضربوي خپل منځ کې حاصل ضرب به څه شي کې بیا جمع کړي لکه دلته وګوره ښه متوجه اوسئ د دې لومړی عنصر څه شی ده د سطور دوه ده د ستون لومړی عنصر څه شی ده یو ده نو تاسو به څه شی وکئ ښه دغه چې کې دوه ضرب دی یو صحیح ده اوس رزو دلته بیا به ولیکي جمع څه شي جمع بیا به څه شی وکړي ښه د دغه لومړي ستون دویم عنصر د لومړي ستون
د دویم عنصر سره ضرب کیږي زدم که ها بیا به دلته وګورئ هغه دلته تفصیلي کې صحیح ده یو ضرب دی منفي 2 ان شاء الله واضح حسوي وي بیا چې شي کوو موږ تاسو د دغه دریم عنصر یعنی د لومړي ستور دریم عنصر د لومړي ستون له دریم عنصر سره به ضربو صحیح ده نو اوس چې شي کوو بیا جمع منفي 2 او 3 او ګره دي درې سره ضرب اوس چې شي کوو ها 2 په یو کې ضربو څو بسی 2 بیا به علامه د جمع ولیکي صحیح ده دا علامه سره لري علامه به مثبتي مثبت په منفي کې ها منفي یو واره 2 ها بیا به چې وکي مثبت به ولیکي دا منفي به د دې په مثبت کې ضرب کې سي علامه نه لري علامه به مثبتي نو منفي 3 واره 2 شپږ ان شاء الله واضح حسوي به درته و چې کو 2 منفي مثبت په منفي کې نو دا به سي منفي صحیح ده نو 2 مثبت په منفي کې منفي شپږ نو دا څو راځي دواړه به سي یا د سي وکړه دا مثبت د منفي سره خلاص یو مثبت ته بل شي د منفي د دواړه صحیح ده منفي سره خلاص نو اوس چې شي کوو موږ تاسو منفي شپږ پاتې نو دا دومره غټه عملیه اجرا سول صحیح ده د چی شي لپاره د یو حد راوړلو لپاره نو موږ تاسو چې شي کوو دلته وګوره چې شي لیکو منفي شپږ لیکو دا دلته ولیکو ان شاء الله واضح حسوي کو واضح نسو واضح حاصل ها اوس د حاصل ضرب څه ده حاصل ضرب دا حاصل ضرب ده د دې ستورونو شمیر به څومره یې حاصل ضرب د ستورونو ګوره ما تاسو ته ویلې چې دې ستورونو څو دي 2 دي او ستورونو څو دي 3 د دې ستورونو څو دي 3 ستورونو څو دي 3 نو چې کوم هغه مختلاف درجه حاصل ضرب هغه مرتبه به څوی 2 3 وي 2 کراس 3 وي کني اوس وګورئ په پوس ولا کې په نس ولا بیا چې شي کوخه بیا د لومړی ستون رخلو بیا دویمي ستون سره ضربو بیا دغه ستون رخلو د درېمي څومره ستونونه لري په یو کې ضربو د دې نوبت بخلاص بیا دویم ستون رخلو ټول ستونونو کې ضربو په پوس ولا کې په نس ولا لکه اوس وګوره دغه مدري دا صفا کم ها دا هم صفا کو وسره زو دلته خو متوجه اوسئ بیا دغه سطور رخلم دغه سطور صحیح ده په دویم ستون کې ضربو په هغه سیستم باندې ان شاء الله واضح حسوي وي اولا په لومړي ستور سره ضرب کوو اوس دویم سره بیا به چی شي دریم سره ان شاء الله واضح حسوي وي خاطر دغه لیکلو ضرورت څه کنهسته که صفای کا هغه کېستا او صفا به کو دا هغه کېستا ویډیو کې لګو ویډیو ګورئ کنه تاسو هغه نه کوي فعالیت نه کوي ها خو متوجه اوسئ ها اسماعیل دلته اوس وګوره 2 ضربو 2 صحیح ده نه دا 2 صحیح ده آفرین شابه سي دا 2 ضرب په منفي یو کې صحیح ده نو څنګه کو 2 ضرب دی منفي یو بیا جمع یو ضرب دی 0 جمع منفي 2 ضرب دی مثبت 2 فرین شابه سي نو دا بل لند زاغه کم خال لند وی ولي کم نو څو بسي منفي 2 صحیح ده منفي په مثبت کې منفي 2 واره یو 2 صحیح ده ها بیا مثبت 0 بسي چې شي 0 افرین شابه سي نو دا منفي په مثبت کې منفي 2 واره 2 څلور نو څو راغی
منفي شپږ ځکه راغی دا منفي 2 صفر ور سره جمع کو منفي 2 منفي 2 سره منفي 4 جمع کو علامونه هم علامونه یواله مرخصل کیږي او آفرین شابسه نو دلته وګوره دا عدد به اوس چیرته لیکو ګوره عدد څه لیکي د ستونونو هغه باندې به لیکي یعنی مطلب په دویم هغه کې چې چیرته ستون وی کنه نو په هغه موقعیت کې لیکي اوس دا دویم موقعیت کې ده کنه دا دویم ستون په دویم موقعیت کې ده نو دا من پښپک به هم دلته په دویم موقعیت کې ورته ولیکي په پوس ولا کې په پوینس ولا اوس رجو بیا اسماعیل خو متوجه اوسئ ها دا هم اوس موږ او تاسو بیا هم دا ضرب اوسئ دا لکه چې شي 2 ضرب په دغه دا لومړی آفرین دریم ستون کې ضرب نو 2 ضرب دی 15 جمع وګوره دا 2 مې دلته 15 سره چې شي ضرب کو بیا یو ضرب دی 6 جمع بیا چې شي منفي 2 ضرب دی 4 دواره 15 لس یو واره 6 منفي په مثبت کې منفي 4 واره 2 اته دا به 14 منفي اته مساوي کېږي د اتو سره نو دلته وګوره دا سیدا اوس چیرته لیکو شابه اسماعیل کوم ستون کې آفرین شابه سي د دریم ستون په موقعیت کې چې شي لیکو اته لیکو ان شاء الله واضح خبره اوس رجو اوس دا غلک جنجالي د خیر سیدا دا اوس ضرب دا ستون رخلو په دې ستور دا ستور امر واخست په دې ستور کې ضربو په دغه کې ضربو په دې بل کې ضربو صحیح ده نور خو ان شاء الله اوس ور سره پوي سوال کې خدای کی صحیح ده کوم دي کې غلطي گئی بیا نو ویډیو خیر درته چو ان شاء الله به در سره وګورئ صحیح ده هو ها درې ضربو درې په څو کې په یو کې بیا جمع یو ضربو په منفي 2 کې بیا سدا 15 ضربو په دروي کې نو دا بل ته جمع ولیکو 15 ضرب دی 3 ها 3 واری او 3 منفي دا مثبت ته په منفي کې ضربو منفي یو واری 2 مثبت خپل لیکو 15 واری 3 15 د دروي نه سه 2 لاړ سي یو جمع 15 مساوي دي سو سره 14 بر واخلو د اول ستون نه پلاس راغی نو د اول ستون په موقعیت کې به ولیکو ګوره دا موقعیت چې شنه انتخابيږي د ستور او د ستون نه دویم ستور دا په دویم ستور کې به ولیکو خو لومړی ستون دا په لومړی ستون اوس دا بل کې چې ضرب کو نو لومړی دویم ستور بسې په دویم ستون کې ان شاء الله په پوښتنه وبې څنګه چې په ولاسل خو به نه خوږي سر ما په ګوتر ها اوس رجو 3 ضربو په آفرین په منفي یو کې جمع بیا 3 ضربو په یو ضربو صفر فزا دا ته لپاره په یو ضربو یو ضربو صحیح ده یو ضربو په څو کې دا وګوره دویم عنصر د دویم عنصر سره په صفر کې بیا جمع 15 ضربو 15 آفرین شابه په دوو کې ضربو ودای نه ها اوس 3 ضرب د منفي یو منفي 3 بیا جمع یو ور صفر بیا مثبت 15 ور 2 لس ها منفي 3 بسی د صفر سره جمع کو صحیح ده ها دا غلس او جمع لس نو دوه کې د لوی عدد علامه به ولیکو چې شي د لوی عدد علامه به ولیکو د لوی عدد علامه به چې مثبت د لسونه صدري لاړ سی وو نو دا وګوره دلته په دغه موقعیت کې به ولیکو ان شاء الله واضح حسوي به ها اوس رجو دا بلګ دسه صفا کو صحیح ده ترڅو ور باندې پوه سي دا نقطې درته واضح شي ها اوس دغه ستون بیا راخلو
ستون صحیح ده په دریم ستون کې آفرین ضربو صحیح ده لکه څنګه ګوره درې ضربو درې آفرین دغه لومړی عنصر په لومړی عنصر کې څه شي کوو ضربو نو څنګه وکړو درې ضرب دی 15 آفرین شاباسي بیا دویمي عنصر ضربو په دویمي عنصر کې صحیح ده نو څه شي بسي جمع یو ضرب دی شپږ بیا جمع څه شي کوو دویم عنصر ضربو په دویم عنصر کې او دریم عنصر په دریم عنصر کې صحیح ده ها نو 15 ضرب دی څلور ان شاء الله واضح سوي به ها درې واري 15 جمع یو واري شپږ څلور واري 15 شل ها دا څو 15 او شپږ یو شل یو څلوېښت نو دا یو څلوېښت به راواخلو دلته به ولیکو ګوره ما تاسو ته څه ویلي چې دې مرتبه به د څه شي نه معلومیږي ګوره دې مرتبه ما درته ویلې د سطرونو شمېر او د ستونونو شمېر نو دې مرتبه مو ګوره 2 کراس 3 ولا سطرونو شمېر یې څو یو او 2 او د ستونونو شمېر یې څو 3 یو 2 3 ان شاء الله واضح سوي به ها همدغه